ټول مسلمانانو دپاره عموما خصوصا مسافرو دپاره مسافر زه ولې وایم دې مسافرو ته مسلې ډېرې ما ته پته ده که زه د دوی په منځ کې اوسېږم او پخپله ځم د خپل ملک نه بهر یم زه سره دې ملک خو نه یم نو ما ته د دوی مسلې معلومې دي او کوشش هم کوم چې مسلې معلومې کړم زه ته یو آیت بیانوم او په هغې کې به سوچ او فکر وکړې او رب العزت به راته دومره سکون نصیب کړي او ډېرې مسلې به دې په دې آیت سره او په دې کې په سوچ سره حل شي سورة لقمان کې الله وایي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او یو نفس تم دا پته نشته چې سبا به څه کېږي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سبا به ته څه کوې هېڅ پته نشته سړی به وایي ته ما ته څه وایې هسې دې کې لږ سوچ کوه سبا پته نشته چې څه به کېږي نو زه تا ته دا وایم کیدی شي سبا هغه ته چې غټ غم راغستی دی هغه د دې نن نه غوره وي هغه چې موږ ته یې پته نشته نشي کېدی نو دومره ټینشن داسې شي سبا کیدی شي دا نن چې کوم غم ستا په دې زړه پروت دی سبا نه وي سبا دا نن چې ته د قرضو په مسله کې پروت دی سبا به نه کیدی شي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا ما ته څه پته موږ ته دا سبا یو بو ښکاري همیشه چې سبا یو بو دی یو بلا ده کیدی شي سبا زما دا حالات الله بدل کړي او بدل شوي نه دي د ډېرو خلکو حالات الله په سبا کې بدل کړي چې غریبو سبا له څه مالدارو او سبا له دا مطلب نه دی چې بس د جدا چې نور راوختو سبا له مطلب څه دی روان وخت کې موږ چې وایو که نه سبا له څه کول غواړو نو سبا له مطلب زموږ د خبرې دا نه چې سبا له د سهر له سبا له مطلب څه دی را روان ژوند له څه کول غواړو سبا له مالدارو ډېر داسې دي نن بیمار سبا له روغ نن غم ځپلی غم وهلی سبا له غم نو خوشحاله سبا له په سکون نن په یره کې و سبا له په امن کې نن ټینشن کې و سبا له ټینشن نه نو ځکه زه تاسو ته دا وایم د سبا نه یو بو مه جوړوئ